حدیث کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي النظر سهم مسموم من سهام ابلیس. بد نظری کول دا یو په زهر باندې ککړ په زهر لړل سوی غشی دی د ابلیس د غش څخه دی که دی وایي باندې وکي ولاړې ته بس لکه څرنګه چې په چا کې د زهر غش یو مشته د هغه کس بیا بچاوېدل ممکن دغه بد نظري چې دی وکړله د ګناه څخه بیا بچاوېدل ممکن نه. سهم مسموم یو په زهر باندې لړل سوی ککړ سوی غشی دی د ابلیس غشی دی د شیطان غشی دی ما ته ویل د دشمن غشی دی د دشمن غشی دی کله په ځان کې ولګوي د دې اثرات زی بدن دې دمر کوي روحاني جسد دی وجدي روحاني زندگی دی خرابوي د الله څخه دی لري کوي د الله سره دی تعلق راش کوي ځکه چې د الله رسول فرمایي څه فرمایي په دې حدیث په اخر کې من ترکها من مخافتي ابدلته ایمانا یجد حلاوته. سبحان الله عجیب نعمت دی. وایي چا چې دغه بد نظري دغه بد نگاهي دغه نامحرمو ته کتل دغه د سترګو زنا که د الله د خوف نه یو چا کنټرول کړل د حدیث د الله رسول ما د الله جل جلاله سره نقل کړی دی دې د حدیث قدسي وایي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د الله جل جلاله څخه روایت کوي کنه وایي الله ما ته وایي که زما بنده زما د خوف نه زما د ویرې نه زما د حیبت نه دغه نظر یې کنټرول کړي الله جل جلاله وایي زه به درته داسې ایمان نصیب کړم داسې ایمان به نصیب کړم چې د دغه ایمان خوند خوږوالی به دی په زړه کې محسوسوي. دا دعا به همیشه صحابه وکولې الله موږ ته د ایمان خوند را نصیب کړه حلاوت د ایمان را نصیب کړه. موږ تاسې مؤمنان یو دا نه چې موږ مؤمنان مسلمانان هم یو مؤمنان هم یو ایماندار هم یو لیکن د ایمان خوند دا عظیم نعمت څخه موږ بې برخې په ایمان کې چې څومره خوند دی د دې څخه موږ بې برخې. که ته وایې څنګه زه به یوه د دې مثال درته وښیم. د ایمان خوند دا دی چې شریعت کوم شی درته وکړي ته په مینه باندې کوې. د ایمان خوند دا دی چې الله کوم حکم وکړي ته په مینه باندې کوې. نن زما ځوان ولې ژیړه خوري نن زما ښځه یا زما خورکۍ ولې د باندې وځي نن زما د ځوان پیکی ولې د شریعت نه مخالف دی وجه څه دی د ایمان خوند دی. که د ده په زړه کې د ایمان خوند وای دا د کفر شعار دا د اغیارو رواجونه دا د کافرانو د یهودو د نصاراو ازلي دشمنانو رواجونه زما ځوان زما تنکی ځوان زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي ځوان هغه په ځان کې ولې راوستل نو منم خبره ده زموږ د زړونو د ایمان حلاوت ورته لري الله دې زموږ نصیب کړي. نو کوم ځوان چې د الله د خوف نه د الله د ویرې نه د الله جل جلاله وطرف ته د مخامخ درېدو نه وویرېدي او خپل نظر یې د بدنظرۍ نه کنټرول کړي د ښځې نه یې کنټرول کړي العیاذ بالله د لغړزنې نه کنټرول کړي الله وایي ابدلته د دې په بدله کې زه در کوم ایمانا داسې ایمان وکړم داسې ایمان ورکوم یجد حلاوته فی القلب د دې ایمان خوند به دې په زړه کې محسوسوي. دا بې جلا انعام دی دا د الله جل جلاله یو عظیم انعام دی الله دې دا ګناه څخه ډېر کوشش کوي ځان مولانا اشرف علي تھانوي رحم الله لیکي د بدنظرۍ څخه چې کومه تکلیف یا کوم مصیبت کم نقصانات انسان ته رسیږي دا که په لیکه کلم باندې شروع سي کلم یې نشي پوره کوي دا د انسان باطني ټول ختموي. خاص کر د هغه بنده چې د خپل رب سره تعلق زیات هغوی په زړه کې یو قسم نور الله پیدا کوي. نور دغه نور که چیرې یو چا یو ښځې ته غلط نظر واړوي یو هلک ته یې غلط نظر واړوي دا نور ټول الله ختموي. دا بالکل طور طریقه جوړېږي. ځوانانو دا نورونه مه ختموي له زړونو څخه کوشش کوي خپل نظرونه کنټرول ځکه چې دا یو ډېر خطرناکه مرض دی. ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوته. الله رسول فرمایي د مسلم شریف روایت دی هر هغه مسلمان ورو
ما من مسلم هر مسلمان کې کسبن ژړی کتور ژړی کښایسته د ښځې ښایست یې په سترګه باندې شو فورا یې د الله د خوف څخه هغه ښایست پرې شوی نظر یې راکنټرول کېدای شي کله کله داسې پېښه وشي سړی بازار کې روان دی یو زنانه مخ ته راغله هغه یو ډېر حسینه ښایسته زنانه ده ده چې دا سترګه د هغې ښایست ته ور واړول فورا یې د الله د خوف د الله د ویرې نه د الله د هیبت نه خپل نظر کنټرول کړي کنټرول کړي لاندې واچوي الله وایي د دې په د دې عظیم عبادت دا هم عبادت دی د دې په بدل کې به زه درته داسې انعام ورکړم داسې عبادت به ورکړم چې په دغه عبادت کې به دی خوند محسوس نن ما او تا عبادت کو په لمانځه ولاړو د دې نه په لمانځه ولاړو حسابونه مې شروع کړي په لمانځه ولاړې لورې لرې سفرونه چې ما او تا په شپو نسو رسېدلی په یوه لمانځه کې موږ مسأله تکلیفي کارونه مې هم کړي ولې ایمان خوند نشته د عبادت خوند نشته دا د عبادت خوند الله وایي زه په څه شي ورکوم په څه شي باندې دا خوند ورکوم هغه زما بنده چې د ښځې د ښایست نه خپل نظر را کنټرول کړي الله وایي زه به د ده په زړه کې د عبادت خوند واچوم بیا به د ده نه توجه اوړي او عبادت به کما حقه وکړي او خوند به په عبادت کې محسوس د مفتي رفیع الله وصال صاحب د نشراتو څخه منتخبي اصلاحي ویناوي هر ساچ ز اخلم راته یاد شي هر ساچ ز اخلم راته یاد شي دومره ګران ای نبی علیه السلام